د مسلمانانو یووالی د امت د بیداری او پرمختګ کلی. په داسې نړۍ کې چې اسلامي امت له بېلابېلو سیاسي، کلتوري او فکري ننګونو سره مخ دی، تر بل هر وخت زیات د یووالي او همغږي اړتیا احساس کیږي. د اسلام تاریخ په ښه توګه ښیي چې هر کله مسلمانان د ایمان، ورورولي او یووالي تر سیوري لاندې سره راټول شوي، نو وتوانېدل چې یو ستر او اغېزناک تمدن رامنځته کړي. داسې تمدن چې نه یوازې د دین او معنویت په ډګر کې، بلکې د علم، کلتور او ټولنیز پرمختګ په برخه کې هم د خپل وخت مخکښ و. اسلام له پیل څخه د مسلمانانو ترمنځ د ورورولي او اتحاد پر اصل ټینګار کړی دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې په مدینه کې اسلامي ټولنه بنسټیزه کړه، نو لومړی ګام یې د مسلمانانو ترمنځ د ورورولي اړیکه ټینګول و. دا ورورولي د قوم، ژبې او جغرافیې له پلوه هاخوا وه، داسې تړاو چې د ایمان پر بنسټ ولاړ و او وتوانېدل چې یوه نوې او پیاوړې ټولنه رامنځته کړي. همدغه د یووالي روحیه وه چې مسلمانان یې له ویشلو ډلو څخه یو ځواکمن امت څخه بدل کړل او د اسلام د پیغام د پراختیا زمینه یې د نړۍ په پراخو سیمو کې برابره کړه. خو په بېلابېلو تاریخي پړاوونو کې د مسلمانانو ترمنځ تفرقې او اختلاف د اسلامي نړۍ د کمزوري او وروسته پاتې کېدو لامل شوي دي. دشمنانو هم تل هڅه کړې چې له دغو درزونو ګټه واخلي او د قومي، مذهبي او سیاسي اختلافاتو په پارولو سره د یو متحد او ځواکمن امت د جوړېدو مخه ونیسي. تاریخي تجربې ښیي چې هر کله د مسلمانانو ترمنځ تفرقه زیاته شوې، د پردیو د نفوذ او د اسلامي ټولنو د کمزوري کېدو زمینه برابره شوې ده. په اوسني عصر کې هم اسلامي نړۍ له نوو ننګونو سره مخ ده. د نرمې جګړې پراخېدل، کلتوري یرغل، رسنیزي تبلیغات او د فکري او ټولنیزو درزونو د رامنځته کولو هڅې هغه وسیلې دي چې د مسلمانانو د یووالي د کمزوري کولو لپاره کارول کیږي. په داسې حالاتو کې د پوهاوي او بیداري رول په ځانګړي ډول د ځوان نسل ترمنځ لا زیات اهمیت پیدا کوي. مسلمان ځوانان باید د خپلو دینی ارزښتونو او اسلامي هویت په سم درک سره د دغو ننګونو پر وړاندې ودرېږي او د یووالي او همغږي د پیاوړتیا په لور ګامونه پورته کړي. له بلې خوا د مسلمانانو یووالی کولی شي د اسلامي نړۍ د پرمختګ او ودې زمینه هم برابره کړي. کله چې اسلامي هیوادونه او مسلمانې ټولنې د ګډو موخو لپاره په ګډه همکاري وکړي، نو کولی شي په علمي، اقتصادي او کلتوري ډګرونو کې هم د پام وړ ځای خپل کړي. د ډیرو اسلامي هیوادونو بشري وړتیاوې، طبیعي سرچینې او جغرافیایي موقعیت دا څرګندوي چې اسلامي نړۍ د پرمختګ ستر ظرفیتونه لري، هغه ظرفیتونه چې د یووالي او همکارۍ له لارې غوړېدای شي. په دې لړ کې علما، مفکرین او د اسلامي ټولنو نخبگان د یووالي د کلتور په پیاوړتیا کې مهم مسؤلیت لري. دوی کولی شي د ورورولۍ د روحیې په ترویج سره د یووالي بنسټونه لا پیاوړي کړي. رسنۍ او کلتوري مرکزونه هم د پوهاوي په خپرولو او د یووالي د اهمیت په روښانه کولو سره مهم رول لوبولی شي. نن تر بل هر وخت زیات اسلامي نړۍ د ورورولي او همدردۍ روحیې ته بیرته ستنېدو اړتیا لري. د مسلمانانو یووالی یوازې یو شعار نه، بلکې د اسلامي امت د عزت، امنیت او پرمختګ لپاره یو حیاتي اړتیا ده. که مسلمانان دا حقیقت درک کړي او د یو بل ترڅنګ ودرېږي، بې له شکه به د اسلامي امت لپاره یو روښانه راتلونکی جوړ شي. یووالی هغه ځواک دی چې اسلامي امت کولی شي له ویش څخه ځواک ته، له کمزوري څخه اقتدار ته او له رکود څخه پرمختګ ته ورسوي. د همدې همغږۍ په سیوري کې مسلمانان کولی شي یو ځل بیا په نړۍ کې خپل اغېزناک او رغونکی رول ادا کړي او د اسلام د عدالت، اخلاقو او معنویت پیغام په لا پیاوړي ډول نړۍ ته ورسوي.